خیلو هغه کلی ښیم چې نن ورځې ویډیو هم د ما ګران تره حاجي غازي او د ما ګران ماما نوروز خان ابراهیم دپاره ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د نن ورځې خپرونې ته ښه راغلاست. د نن ورځې په خپرونه کې به زه صرف او صرف تاسو ته د مومن خیلو هغه کلی ښیم چې خاکي کیمپ نمبر 5 کې آباد. په دې کلي کې تقریبا د 80 نه تر 100 کورونو پورې کورونه آباد وو. دا هم تقریبا د 15 نه تر 10 جرو پورې هغه مځکه ده چې دلته د 80 نه تر 100 کوره پورې هغه افغان مهاجر آباد اوس نن الحمدلله په خپل وطن کې د خوشحالۍ ژوند تېروي. دا د مومن خیلو کلی چې په 2014 کې بالکل خالي شو. نو دا ټول خلک وطن ته ستانه سو. الله دې ټول هلته ډېر زیات خوشحال لري. د دې دیوال که تاسو ته معلومیږي د ده اخري نښه ده دا یو دیوال پاتې و. دغسې پاس پسې راتله د ډېر زیاتو کسانو کورونه ول. په دې کلي کې په زیاتره تعداد باندې دا کلی د مومن خیلو په نوم مشهور و، خو دې کې شینواري او خوږیاڼي هم موجود و. هم بیا د مومن خیلو سره نښتی جغت کلی د مرحوم حاجي صاحب شکر کلی و. الله تعالی دې ورته جنتونه نصیب کړي چې په سره کلا باندې مشهور و. بیا هغه کلی دا چې خاکي په کیمپونو کې دا کلی داسې ختم شوی ده چې بالکل اوس معلومیږي نه چې په کوم ځای د چا کور و یا کوم ځای کې کومه کوټه وه، هېڅ کوم نښه نښانې نه ده پاتې شوی. حالانکې دلته یو ډېر ښه جومات و، جامع جومات و. په هغې کې د اختر لمونځونه هم ادا کېدل، د جمعې لمونځ هم ادا کېده او د ډېر لرې لرې نه خلکو شرکت کاوه. نو هغه جومات هم بیا د مجبورۍ په وجه باندې شهید که. اوس هغه جومات هم نشته. داسې دا ټول علاقه داسې وښیه. دا اوس ټول هغه علاقه داسې خاص پټي معلومیږي. په دې باندې هېڅ کس نه پوهېږي چې دلته پخوا یا کوم کور و یا کوم کلی و. خو هغه کسانو ته لازمي معلوماتېږي چې چا دلته ژوند کړی ده او د دې جنا اوس خپل وطن ته ستانه شوي دي. او د تاسو نه زه بار بار دا یوه هیله کوم چې ویډیو دومره شیر کوئ چې ستاسو په فرینډ لیسټ کې څومره کسان یې هر هغه کس ته ویډیو ورسیږي. دا هم د افغانانو په خاکي کیمپ نمبر 5 کې ډېره پخوانۍ هدیره ده او د ډېرو خلکو عزیزان پکې دفن دي. الله تعالی دې ټولو ته جنت الفردوس نصیب کړي او د هر چا عزیزان چې دلته پکې دفن وي نو د دې ویډیو له لارې تاسو کولی شئ چې دغه قبرونو دیدار وکئ او دعا ورته وکئ. دا هم بیا له ټولو نه لومړنۍ زړه او پخوانۍ هدیره ده د افغانانو په خاکي کیمپ نمبر 5 کې. الله دې ټولو مړو ته مغفرت وکړي. په شریکه باندې ټول دعا ورته کوئ.